أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت الانفال آیت نمبر 50. دی بدر واقعه روانه و. دی بدر په موقع اویا نفر کافران مړشول. دغه کافران چې په کوم حالت کې مړشول دی هغه بیان الله تعالی کوي. اکثر کافران هغوی به په مخ په شاګانو باندې داغونه ول چاپونه بول د قمچینو د تازیانو د ملائکو د چابک د هغه داغونه به د دوی په مخونو په شاګانو باندې ول او بیا به دوی مړه شوي ول. الله تعالی د دغه عذاب بیان کوي او الله تعالی ماوتا ته خطاب کوي وای کتا هغه کیفیت په سترګو لیدلی وای کله چې ملائکه و دا کافران مړه کول او دی په مخونو او په دې شاګانو باندې وغل په چابکونو په تازیانو په قمچینو باندې او دی ته ویل چې وڅکئ د عذاب د جهنم د اور عذاب وڅکئ بچه شید عذاب جهنم را بچه شید. که دغه کیفیت تاسې لیدلی وی نو تاسې به ډېر د رسوایي حالت لیدلی وی. ولو ترا او که چېرته تا لیدلی وی اگر تمیدی دی اذ یتوفى الذین هغه وقت یتوفى سی قبض دی روح کول الذین اغا کسانو تا کفرو کم سی کافران شوی دی کل سی دی غوی قبض روح کول الملائکتو ملائکو پدا سی حال کی یضربون دا ملائکو وهل وجوههم دا مخون دی کافرانو و ادبارهم او شاگان دی کافرانو وذوقوا دا مقوله دی قول محذوف دا وقالت الملائکتو او دی ملائکو کافرانو تویل وی ملائک بی کافرامی گفتن وذوقوا او وچکی بچشید ذاق یذوق ذوقا فهو ذائق سکل چشیدا وذوقوا او وچکی خوند واخلی عذاب الحریق فعذاب دی اور باندی فعذاب دی سوزیدلو باندی دی جہنم باندی. ولو ترى او کچیر تتالی دلیوی مفعول به محذوف دا ولو ترى حال الكفر کتالی دلیوی حال دی کافرانو اذ یتوفى الذین کفروا کلسی وفات کول دوی لره دی کافرانو لره الملائکتو ملائکو نو په دغه حالت کې کتا دی دوی حال لیدلی وی جزای محذوف ده لرأیت امرا فزیعا نو تاب لیدلی وی ډیر دی رسوی حالت اگر تو حال کافر آرمی دی وقتی که ملائکه ارواح ایشان را قبض می کرد پس تو می دی بسیار حالت رسوارا کتا دا دی کافرانو حالت لیدلی وی کلسی ملائکه و دی روح قبضول او دی مخون او شاگانی وهل کتا دا کیفیت لیدلی وی لرأیت امرا فزیعا
تا به لیدلی و یو ډېر حالت د رسوایي. ذالک الله تعالی د دې عذاب وجه وایي چې د ابو جهل د کافرانو ته دغه عذاب چې په وخت د قبض الروح د دوی کې کله چې ملایکه د دوی روح اخیستل د دوی مخونه شاګانې وهل دا عذاب ولې ورکول د دې څه وجه وه؟ الله وایي دا داسې نه و چې الله له دوی سره کوم اراده د ظلم کړي. الله په بندګانو ظلم نه کوي. دا د دوی خپل مخکني اعمال ول چې د هغې په سزا باندې دا عذاب په دوی مسلط شو. دوی له دې نه وړاندې کفر کړی و د الله په نبي باندې د الله په کتاب باندې په مسلمانانو یې ظلم کړی و. الله په دوی باندې دا عذاب مسلط کړو. نور الله په دوی ظلم نه ده کړی. ذالک العذاب دا عذاب د کافرانو ته بما دا په سبب د هغه څه قدمت چې وړاندې لیږل کړي و هغې لره ایدیکم لاسونه دي تاسو ای کافرانو. ذالک دا عذاب ای کافرانو بما دا په سبب د هغه څه قدمت چې هغه وړاندې لیږلي ول. ای عذاب به سبب هان چیز بود قدمت که او را پیش فرستاده بود ایدیکم دستای شما. دا خطاب کافرانو ته ده. وان الله او یقینا الله تعالی سي ده لیس بظلام الله ډیر ظالم نه ده للعبید بندگانو لره. ویقینا الله تعالی بسیار ظالم نیست به بندهای خود. عبید دا جمع دی عبد ده. عبد غلام توایی. عبید غلامان بندگان. او ظلام دا مبالغه ده په ظالم کې. ظالم توایی ظلام ډیر ظالم. لکه عالم دانا دانسته پوی علام ډیر پوی. او یقینا الله تعالی سره لیس بظلام دا ډیر ظالم نه ده للعبید لپاره دی بندگانو په خپلو بندگانو. دلته ظاهرا یو سوال کیږي. سوال داسې کیږي الله تعالی فرمایلی وان الله لیس بظلام او یقینا الله تعالی ډیر ظالم نه ده للعبید خپلو بندگانو لره. نو دا ظلام خو صيغه د مبالغه ده یعنی الله ډیر ظالم نه د خپلو بندگانو ته. نو د دې خو معنا دا ده چې یعنی لیک ظالم ده نعوذ بالله من ذلک خو ډیر ظالم نه ده. الله تعالی لیس بظلام ډیر ظالم نه ده یعنی لیک ظالم ده. د دې دا مطلب الله خو نه لیک ظالم ده نه ډیر ظالم ده. نو ظلام ولی ویلې دې ته دوه توجیهګانې کړي. یو توجیه داسې دا ظلام دا نکره ده او دلته راغلی په سیاق د نفی لیس بظلام او نکره چې په سیاق د نفی کې راشي تعم دا عموم افاده کوي یعنی بالکل ظالم نه ده. دویمه توجیه داسې کړي چې اصلا دا ظلم خو د الله صفت نه ده. نو تسل الله چې دا صفت د ظلم نفی کوي نو دا په قالب د ظالم ما نفی کوي دا په قالب د ظلام سره نفی کوي. ځکه د الله صفات خو ټول علی المبالغه دي لکه علام ستار غفار قهار وهاب ټول مبالغه اوزان دي. نو فرضاً که الله ته ظلم ثابتې دی نو بیا به الله ظالم نه وای بیا به ظلام وای. نو نفیم د ظلام وکړه نفی هم په طریقې د مبالغه سره کوي. الله ته که صفت ثابتېږي هغه مبالغتن ثابتېږي نو که نفی کوي هغه به مبالغتن کوي نو ځکه ظلام ویلی. کدأب آل فرعون دا کاف په معنا د مثلو ده. دأب دا حال توي حالت توي شان توي عادت توي. دا بیا خبر د مبتدای محذوفه ده. مثلهم مثال د مکی د مشرکانو حالهم حال د مکی د مشرکانو مثل دأب په مثل د حال آل فرعون د کورنۍ د فرعون دی. دا د مکی د مشرکانو حال دا داسې ده لکه د فرعون د کورنۍ حالت. ای فرعونیان هم داسې حالت و. فرعونیان هم په خوارانو غریبانو باندې ظلم کول. بني اسرائیلو چې غلامان جوړ کړي ول ماشومان به ورته مړه کول د هغوی ښځې به ځان ته غلامانې وینځیانې جوړولې او په هغو به ظلم کول. اخر یې له وطنه پسې وشړل
له مصر نه پسې واخیستل بیچاره غریب بني اسرائیل. خو کله چې هغه له مصر نه وشړل د فرعون تباهي راغله، فرعون غرق سو، فوج غرق سو، پاچیخ تباه سوه. دا د مکې مشرکان بعینه د فرعونیانو په شان دي. دوی هم په غریبانو په مسکینانو صحابه کرامو باندې ظلمونه شروع کړل. صحابه کرام به مړه کول، وژل، بندیانول، ټکول. صحابه کرام مجبور کړل له مکې نه وشړل، مدینې ته مجبور کړل هجرت ته. چې هغه هجرت ته مجبور کړل، غریبان کمزوري سي وایستل، الله په دې عذاب نازل کړ. په بدر کې 80 کسه مړه سول، 80 کسه بندیان سول. عیناً د مشرکینو مثال دی فرعونیانو په شانو، په ظلم، په تعدا او په تیری کې. کدأب آل فرعون حالهم مضاف له مبتدا، حال دی مشرکانو. کدأب کاف په معنا دی مثلو، دا په معنا دی حال. حالهم حال دی مشرکانو، مثل دأب آل فرعون په مثل حال دی کورنۍ دی فرعون دی. والذین او په مثل دی هغه کافرانو دی من قبلهم سلدین وړاندې دی مخکنیو کافرانو، دی عادیانو، دی سمودیانو، دی غوم همداسې حالو. په غریبانو مسلمانانو به ظلمونه کول، په انبیاو به ظلم کول. کفروا بآیات الله، هغوی کفر وکړو د الله تعالی په آیاتونو. فاخذهم الله، الله تعالی د دې گرفت وکړو، الله د دې مؤاخذه وکړه بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی. ان الله یقینا الله تعالی قوی زورور دی، قوی دی، شدید العقاب سخت عذاب والا دی. ذلك بان الله بل وجوي وای ګوره د مشرکینو خو سمه پاچی ولا شان شوکت وو، په مکه کې قدرت وو، په ژمې به یمن ته سفرونه کول، په وړي به شام ته سفرونه کول، تجارت او کاروبار او لیندین برابر. کله چې نبی اسلام په دې کې پیغمبر سو، لاغه سره دشمنی مخالفت شروع کړل، ایسته په جنگونو کې تباسول، تجارتونه خراب سول، ځوان زندگی کمزوري سو، اقتصاد معیشت ټولی تباه برباد سو. فرعونیان هم داسې ول، د فرعونیانو پاچی ولا سلطه ولا شان و شوکت و زوری و غلبی و. دی وقت پیغمبر سے فکر راغی موسی علیہ السلام، دی په ظلم شروع کو، تعدای شروع کړه، شان و شوکت خراب سو، تراب سو، پاچی ختم سو، فرعون په اوبو کې بس غرق سو. الله دې وجوي وای دا ولې داسې کیږي؟ دی آیت شریف ته خو پام وکړئ. الله تعالی وای دا زله چا سره ظلم نکوم. دا دسی دا د بعض خلکو په دی نفس کې تغییر راسي، نفسیاتی تغییر پکې راسي، په نفس کې دی الله انکار راسي، لمؤمنانو لضعیفانو سره بغض و حسد و کینه ظلم راسي، تجاوز راسي، بیچاره مسلمانانو بندیان سي، زخمیان سي، شهیدان سي. د دې په زړونو کې یو تغییر راسي، صدا تغییر راسي، الله په دې باندې ټوله پاچی بدل کړي. ورسته الله بیا ظاهري تغییر راولي. تاسې زمون دا پاچی یو واره پرېږدي، هر څوک په خپل کور کې سوچ وکړي، په خپل کورنۍ کې خاندان کې کلاره کلاري وي، نیکه وي، د نیکه زامن وي، لمسیان وي، یو د بل خبر سره مني، حساب و کتاب سره کوي، په معمولی مسلو کې یو بل ته عفو کوي، گذشت کوي، ټول کاروبار په حساب باندې وي، د مشر عزت وي، د کشر شفقت وي، یو په بل صدقه صله رحمی وي، کور روغ جوړ وي، کراري وي، شیم نه. یو څو کاله تیر سي، د نیکه یا د یو مشر نیت کې خرابي راسي، یو څو پیسې ځان ته غلي کې، چیرته په دوبۍ او په انګلستان او په انګلند او په یو بینک یو څو روپۍ غلي کې، ابل زو یو څو روپۍ نور غلي کې. دلته په کور کې نورم سره خبر سي، هغه ار یو خپل وانه پکې وکي، بل ورځ صاحب ته سره کینی، سره لانجی سي، اختلافات سي، پکې وهل سي، ټکول سي، ډزم پکې وسی، لو لانجه جوړ سي، پردیم نستره جوړولای د سلانجه جوړ سي. لاس شل کاله کلاری خو سی یو ور نفسیاتی تغییر راغی، یو بل ته نیتونه خراب سول، په پیسو په معاملو په دې کې ټول کور لاړ در بدر سو، خاک بسر سو. ظاهری تغییر راغی، ولی یو ور مخ کې نفسیاتی تغییر راغلی. که څوک غواړي چې د ما ملک جوړ سي، د ما کور جوړ سي، د ما محله جوړ سي، اول به په نفس کې تغییر راولي، حسد، کینه، بغض، دشمنی، د خوارو د غریب ظلم، دا به له زړه چې وباسي.
بیا به تا په کور کلي په محله او په ملک امن و امان راځي. او تاسې له اول نه په زړه کې دا اچولي چې دونه به مړه کوم، دونه به پانسي کوم، دونه به په دار ځوړندوم، دونه به وهم، دونه به ټکوم، دونه به غلا کوم. په هغې ملک، په هغې صوبه او په هغې وطن، په هغې کور کې ترقي سوچ مه کوه. هغه به بیا تا سره هم دغسې کېږي. یو ځای به په بم الوته یې، یو ځای به په بوشکه باندې الوته یې، بل ځای به د جاز لوېدلی، بل ځای به د پلانی ولبل. ټوله تباهي به راغلي. هر ظاهري تغییر له دې نه قبلا نفسیاتي تغییر وي. اول په نفس کې تغییر راسي، بغض سي، حسد سي، دشمنی سي، کینه سي، بدبینی سي، د الله او د رسول الله انکار سي، است بیا ظاهري تغییر راسي، بیا ټول ملک ولس خلق خراب سي. ذالک دغه عذاب، دا تبدیلی په دې قریشو باندې، بان دا په سبب د دې ده ان الله یقینا الله تعالی سي ده لم یکن مغیرا، الله تعالی تغییر ورکوونکی نه ده، الله تعالی بدلونکی نه ده، نعمت لره، د امن و د امان، د مال و د دولت، د قدرت او د زور، دغه نعمت الله نه بدلوي. انعمها کوم چې الله تعالی کړی ده علی قوم په یو قوم باندې، دا نعمت الله نه بدلوي ظاهرا حتی یغیروا، تر څو دا قوم بدل نکي ما هغه کیفیت لره، هغه وضعیت لره، بانفسهم کوم چې دوی په نفسونو کې ده، تر څو دوی په خپل نفس کې نفسیاتي تغییرونه کې، نفسیاتي تبدیلیونه کې. وان الله او یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی ده د تاسې د خبرو، علیم علم لري د تاسې په نفسیاتي تغییراتو. ذالک یقینا ای تحول و ای تغییر ظاهری که در قریش آمد، ای چرا آمد، ای چی وجه داشت، د دې وجه دا ده و سبب از اینس بان الله یقینا الله تعالی لم یکو الله نیستک مغیرا تبدیل کننده، بدل کننده، نعمتا یک نعمت ظاهری لا، نعمت مال و دولت، نعمت قدرت، نعمت سرمایه، این نعمت ظاهری را بدل نمی کنه. انعمها که انعام از را کرده علی قوم به یک قوم، حتی یغیروا تا تغییر، تا تبدیلی نیاورند امی مردم ما آن کیفیت را بانفسهم که وا در جانای ایشان است. کله سدی په خپل ځان کې نفسیاتي تغییر راولي، په زړونو کې انکار راسي، بغض راسي، حسد راسي، د غریبانو د مسکینانو ظلم راسي، تعدا راسي، دغه نفسیاتي تغییر سے په دې کې راسي. الله ظاهري تغییر راولي، پاچی جنې واخلي، قدرت جنې واخلي، شان، شوکت، زور، اقتصاد، معیشت، هر څه جنې واخلي ورته خرابي کوي. ولې په دې کې هلته نفسیاتي تغییر راغلی. او چې په خلکو کې شفقت وي، مهرباني وي، صله رحمي وي، د مشرانو عزت وي، د کشرانو شفقت وي، د غریبانو صله رحمي وي، په هغې ملک بیا چېرته مرانۍ نه راځي، هلته بیا ورځ په ورځ ترقي راځي. وان الله سمیع یقینا الله تعالی اوریدونکی دی تاسې د خبرو، علیم الله تعالی علم لري د تاسې په نفسیاتو باندې، چې تاسې په نفسیاتو کې څنګه نفسیاتي تغییر کړی ده، څومره نفسیاتي تبدیلیم کړې ده، هغومره الله تعالی ظاهري تبدیلیم در سره کوي. تر همدې چې پورې بس ده. د دې آیاتونو خلص مطلب دا سو، الله تعالی په دنیا کې له بندگانو سره د ظلم معامله نه کوي. بندگان چې دا څه شی دوی ته رسیږي، دا د دوی خپل نفسیاتي تحول وي. دوی په خپله دلته په نیتو کې د ظلم او د تعدا اراده کړې وي. دوی دلته په خپله په نیتو کې د غریبانو، د مسکینانو د تجاوز اراده کړي. الله همغسې تحول په معاشره کې ورته راولي. د دوی پاچهي وي، د دوی نظامونه، د دوی حکومتونه، د دوی اقتصاد، هغه هر څه ورته تباه برباد کړي. که دا خلک په خپل ځان کې نفسیاتي تغییر راولي، نفسیاتي اصلاح وکړي، دا خلک به ټول په خپله ورته روغ جوړ سي، کلاره کلاري به سي، اصلاح به راسي. او دا موږ تاسو ته یو ډېر لوی نصیحت ده. هر سړی په خپل کور کې د خپلو کشرانو، د مشرانو په نسبت باندې کوشش وکړي، یو داسې ماحول جوړ کړي چې په هغې کې یو له بل سره اخلاص وي، محبت وي، مینه وي، شفقت وي. په دې سره به تا کور ساتل کېږي، په کور کې به اتحاد و اتفاق وي. په مال او په دولت په دې نه ساتل کېږي. مال او دولت سره سره په کورونو کې لانجې وي، خو په هغه کورونو کې چې هلته یو بل ته په نفسیاتي لحاظ باندې احترام وي، قدر وي، عزت وي، شفقت وي، محبت وي، لکه څنګه چې اصول وایي
شریعت وایي د هغې مطابق سره چلیږي. هغه کور ظاهرا فقیر وي، مسکینان وي، غریبان وي، خو ډېر په ښه طرز و طریق باندې روان وي، ځکه نفسیات جوړ وي. او که چېرته په زړونو کې یو بل ته نیتونه سره خراب سول، بیا الله په خپله دا ظاهري نعمتونه در چې اخلي، او هغه به الله له تا سره ظلم نه وي کړی، تا به هلته په ځان کې غلط تبدیلی راوستی، غلط تحول به دې په ځان کې راوستی. حاصل دا د هرې ظاهري تبدیلی علت او وجه هغه معنوي او نفسیاتي تبدیلی ده. که ته غواړې چې په کور کلي په معاشره کې ظاهري مثبته تبدیلی راولې، په خپل نفسیاتو کې، په خپل زړو په ارادو کې مثبته تبدیلی راوله، اتې به کلاره کلارې سي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کړي. یا الله څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي. یا الله په دې آیتونو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یا الله په موږ کې نفسیاتي اصلاحات راولي. یا الله د نفسیاتي اصلاحاتو نتیجه کې ظاهرا یا الله اصلاح کې، روغ کې، جوړ کې. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي. ظاهري باطني ټول بیماریو تم صحت عافیت نصیب کې. د شهیدانو د اسلام مراتب اوچت کې. د مجاهدینو د اسلام حافظ ناصر مددگار شه. یا الله د موږ بچیان، لورګانې، نیکان، صالحان، د دین خادمان لوی کې. یا الله له بې عزتي، له بې عیبي، له بې حرمتي نه خپل حفظ و امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.